دا ورور سوال کړی دی او فایدهمند سوال دی وی په ما باندې قرضې دي خو هغه قرضې چې دي هغه یعنی نیټې دي اوږدې اوږدې نیټې دي د هغې کال بعد به ورکوو شپږ میاشتې بعد داسې یعنې خلکو سره نیټې هغه دي بعض راځي وایي چې زمونږ هغه مال زمونږ هغه کوم قرض چې ما تاله درکړی هغه راکړه د وخت نه مخکې وی ما ورته وایي چې د وخت نه مخکې به یې درکړم خو په دې شرط چې څه قرض به پکې ماته پرېږدئ یعنې ستا په یو کس باندې 2000 روپۍ دي شپږ میاشتې بعد به یې درکوي ته پسې 3 میاشتې بعد ورلی چې زما هغه پیسې راکړه هغه تا ته وي در به یې کړم خو په شرط د دې چې زه به 1500 درکړو 1500 ما ته پرېږدي نو دا کار به جایز یې او که نه وي جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې دې ته علما وایي فقها د دې مسئلې خپل نوم دی شریعت کې د فقه کې علماو د دې مالي معاملاتو ډېرو مسلو خپل نوم یې په هغې یې پېژني د دې مسئلې نوم دی فقها ورته وایي ضع وتعجل ضع وتعجل ضع معنی دا ده چې پرېږده لږ وتعجل او ته وله زر ورکړه یعنی د مال د قرض لږه حصه پرېږده ضع پرېږده معافي که او هغه بل ته څه وایو تادي ورکړه تادي وکړه اوس ته دا باقي ورکړه دا مسله بعض علما دې ته حرام وایي دا حرام دي هغوی د دې قیاس په سود باندې کړی دی وایي سود څنګه یې ګوره وایي سود کې ته دا وې یو کس ته قرض ورکړی چې 2 میاشتې بعد به درکو هغه چې 2 میاشتې بعد ته ورغلې هغه وایي یاره ما سره خو پیسې نشتې میاشت بعد بله پسې زیاته که نو تا ورته ووایي چې میاشت به زیاته کم خو دې سره به 50 روپۍ زیاتې شي دا څه دی دا سود دی دا خو واضح نو وی ګوره دې کې څه چل وکړو دې کې نیټر را کمه کړه ورسره ریټ را کم کړو قرض یې را کم کړو نو دا هم د دې په شان شوه بعض علما چې الحمدلله په دې باندې زما هم زړه مطمئن دی هغه وایي دا معامله جایزه ده دا سود نه دی او مشهور چې چا دا فتوا ورکړې ده عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او دغه شان زید بن ثابت رضی الله عنه او دغه شان امام شافعي امام احمد نم نقل لی شیخ الاسلام ابن تیمیه او امام ابن القیم زمونږ د زړه سرونه هغوی هم دا خبره ذکر کړې ده چې دا راجح دي په دې ته زه دلیل ښیم انشاءالله د خېټې نه ته نه ویلېږي او نه درته دا یم چې بزرګانو ویلي چې جایز دي که ما دا خبره داسې پرېښودی نو بیا هم د صحابه کرامو حواله ورکړې ده خو هلته پکې ما شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کړو او د اهل بدعو د ابن تیمیه سره نه لګي چې وګوره چې ابن تیمیه ویلي دي امام ابن تیمیه په دې باندې تحقیق کړی دی هسې نه دي ویلي ګوره امام حاکم امام طبراني یو روایت راوړی عبدالله بن عباس نه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او د بنو نذیر د یهودي شړل د مدینې نه چې تاسو وځئ او هغې قصه په تاریخ کې او سیرت کې بیان شوي چې ولې ویستو نو دوی ورته ووایي رسول الله وسلم ته یې وایي چې تا خو امر وکړو چې موږ دې وویستلی شو ولنا علی الناس دیون زموږ په خلکو باندې قرضې دي داسې خو نه کېږي چې تا خلکو ته دوی وباسې او ستا ملګري رالو موږ ته وایي چې وځئ خو زموږ په خلکو باندې قرضې دي لم تحل نیټې د اوسه پورې نه ده راغلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ضعوا وتعجلوا سماب کوي باقي به د هغوی زر درکړي دې روایت باره کې بعض علماو خبره کړې سندن کمزورې ده خو امام ابن القیم رحمه الله وایي د دې سند چې دی هغه حسن دی عبدالله بن عباس نه نقل دی په صحیح سند سره وی انما الربا سود څه ته وایي اخر لي وانا ازیدک لږ ما ته ټیم زیات که زه به درته پیسې زیاتې کړم سود دې ته وایي ته ټیم زیات که زه به پیسې زیاتې کړم ولیس عجل لي وانا اضع عنک سود دې ته نه وایي چې ماله د نیټې نه مخکې قرض راکړه او زه به درته باز پرېږدم دې ته سود نه وایي دا د عبدالله بن عباس فتوا ده نو راجح دا ده والله اعلم او سعودي عرب چې کومه اللجنه الدائمه للافتاء افتا چې کومه کمیټي ده او د ګټو علماو د هغوی هم دا فتوا ده
او المجمع الفقهي چې کوم قرارات پاس کوي عالمي پای کې هغوی هم یو قرار دا پاس کړی دی چې دا قسمه لین دین په قرضو کې دا سود کې نه راځي. که ستا په یو سړي باندې قرضه ده او هغه تا ته وایي چې نیټه ورسره ته ایښودې ځکه چې المسلمون علی شروطهم بیا خو به ژبه چې دې کومه ورکړې دا به پوره کې او ژبه تا ورکړې چې زه به دنه کال بعد غواړم او 6 میاشتې بعد ورلي نو هغه تا ته دا وایي چې سره ته معاف که نو در به یې کړم. نو دې کې د دواړو فایده ده. د دې څه فایده ده چا چې قرض ورکړی دی پیسې ورته میلاو شو د هغه بل څه فایده ده د اولني ته دا فایده د پیسې ورته میلاو نه شي پیسې خو د داسې هم میلاوي دي پیسې ورته د نیټې نه مخکې میلاو شي. د دې بل فایده دا شوه چې څه نه څه پیسې ورته معاف شوي نو قرض ورکول ورته اسان شو.